یاره ویم زم پې شوی نه یم چې د شپې اوبه خوار پسې رالمه. دا خو ماران دي یاره، لړمانان دي، شل قصې قطارې دي او که لاسپي را باندې اټیک وکړه ځان سمه بل روستې دي نو پته نه لګي هغلته هلکه خو ما سره یو ځای ګرځه که نه ته څه کوې؟ وای دا خو بوټې دي سړیا مونږ ویګینې خپې سم مارو لګې زړه راکې وچوده. یا لکه څه چل دې وکړو دغه اوبه راسازې که لالا اوبه کمې دي در روانو مه که نه اوبه ښه تکړه شه شابه زم دغلته درلم ما خو دا شپږ کیلي اوبه کړي او ورګه زه درلم چې دغه بیلچه دغلته څه ووامه نو لالا رالې لالا تا خو ډېره غټه چغه وواله نه مړه چغه مې ونه واله سړیه دا مې سپي ته په لکۍ خپه کېښو هغه یو کوه ونارې که او بیا چې لږ دې خوا رالم مړه دا غټ چچکې مارو یو شل ټوټې مې ترې جوړې کړې ما ته چا سو لګېدي زه خو د شپې مارو یم ظالمه ما داسې ګپ خو نه دی. ګوره لالا همدقه درته ویم د شپې ماران لړمانان هر قسمه ځناور روتي سلم پچا کوتره کې پوه شوې د اوبه خوار به د ورځې کوو. بچې چې ما سره راغلې دا خبرې به نه کې ښه زه د خطرو کې لاړې یم د خطرو. یو ورځ خدای مې دې پلار وبخي دغه پوله باندې چې مونږ اوبه راسازې کې یو میلو راغی مړه یو شل بیلچې مې ووو یو بغې وکړه داسې یو تښتېدو دا غاړه خیزان سه یو 50 میلوګان نورم راوسته. پلار مې وی بچې دې خواشه ما نه بس یو تړنګ او تړونګ شو په بیلچه مړه سمه د تورو جنګ مې وسه وکړه. سهار چې مې وکتل سم سترې مې لړه کړې وو. لالا د غلو بلې کښېنه ګینې دا مغدله په بیلچه دې بله ړق ته تاوومه دا سوتې بوتې وې. لالا ما تا بله ورځ چا وی وایي ستاسو په دې پټو کې وایي چې کوم پیریان دي وایي د شپې پکې کرکټ هم کوي او بله ورځ مې چې کاته صدام کاکا را روانو داسې لوړ تېنه جوړ شو. نه مړه دا کوم ځای دا خبرې ما ته مه کوه دا خبرې د خدای نیکبخته دا خو وړي دي زه به د جمې 3 بجې راووتم او دغه پولې سه به مې اوبه خور کو دغه خپل پټې به مې اوبه کو چې کوم ځای کې به پوله ونښته پیریانو به ما سه یو ځای اوبه خورې کولې هغوی به راپسې اوبه را خلاصولې. دا ته څه وې دا خبرې مه کوه دې سره زړه خرابېږي او نن سبا خو د اړه بیماری دی اوس به ته خټ اټیک وشي د یارې نه نو ګورې زه خو دې مسنو وړم سبا به دې وړم ما چې خپل کار نه ختم کړي که نه نو ګورې زه دې نه وړم دا خبرې مه کوه بس په خوله لاس کېږده. لالا ستا خو دا رنګ داسې زیړ ما ته ښکاره شو خو تا خو ما ته وایې چې زما هټلر سره یارانه وه. واو ټیلري څه خو زما ډېره پخه یارانه وه او رنګ مې نه دی زیړو دا هغه عابد دي چې کومه دې واده دې ورکړه نو په وریجو کې رنګ اچولي وو نو ما هغه دیګ کې مخ لاسونه وینځل ما یخې اوبه دي نو دا هغه د وریجو رنګ دی نور څه نشته او ټیلري هم زما هم په دې خوښ وو چې بهادر و لکه زما مونږ د شپې چې د اوبه خورې کوو ټوله شپه مونږ سپیریان لګیئ. ټیلر نه که نه لالا هټلر واو ما ته پته ده خو ټیلري خو ورته زه د مینې نه ویم یار مې دی که نه. رښتیا راته ویم لالا زموږ په دې پټو کې پیریان شته دا منصف کاکا د څه نه مړو. ولې د څه نه مړو هغه نشه زیاته کړې و سار پټو کې مړ پروت و خو پوډر څکل که نه نه هغه د نشې نه نه پیریانو چې ته په ملا په سپېړه والو سارې ښه غټ چاپ په دې ملا باندې پروت و. ښه داسې کار دی راځه به زمونږ هم کار ختم شو ما له داسې خوب هم راغی شوملې را باندې ماسخوتن کې سکلې وې ما ورته مه کوه اوبه خور به کومه خو زه یم کور ته ځو نه ته خو راته داسې بهادر شان ښکاره شوې او بل تښتېدو او ته ولې نه تښتې وتښته. وایي زه بهادر نه یم زما خو د خپو نه دم لاړو څنګه او تختم خپې خو مې مړې دي ګینې اوس په بخوا تښتېدلې وم